د پیغلې نجلۍ په کوم اندازه ذکر باندې زړه یخیږي او خوند ورکوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او فرزان وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګمړي نشان ووهئ. مننه. د پیغلې یا تازه نوې پیغلې نجلۍ په کومه یا په څومره اندازه باندې ذکر باندې زړه یخیږي یا هم ورته خوشحالیږي. لکه څنګه چې تاسو به ډېر اورېدلی وي چې کیدای شي د داسې خلکو نه به مو اورېدلی وي چې ووایي چې آیا پیغلې نجلۍ غټ ذکر ته خوشحالیږي، خو نه، داسې نه ده. په روسیه کې ساینسپوهانو ویلي دي چې هېڅکله هم او روانشناسانو چې داسې مه خوشحالیږي چې کوم سړی غټ ذکر لري نو هغه څخه د مېرمن هم خوشحالوي، خو دا داسې نه ده. ځکه که چېرته غټ ذکر وي او مېرمنې ته وخت نشي ورکولی او نشي خلاصولی، نشي خوشحالولی، نو دا خو هسې بې ځایه ده. هغه خلک چې د ذکر په دې اندازه باندې خوشحالیږي چې زما ذکر غټ دی او مېرمن به هم خوشحاله وي، خو نه، داسې نه ده. د کومو خلکو چې په ذکر کې زور نه وي یا قوي نه وي نو هېڅ د دې ته نه خوشحالیږي چې د چا غټ دی او د چا وړوکی دی. مېرمنه هغه ذکر ته ډېره خوشحاله وي، د خاوند هغه ذکر ته چې هغه ته وخت ورکولی شي، یعنې انزال کولی شي. هغه ذکر به په څه تندر لګوي چې هغه مېرمنې ته انزال کولی نه شي یا هم خوشحالولی نه شي. اکثره خلک داسې دي چې ذکر ډېر غټ وي، خو چې کله بیا د سیکس یا د کوروالي وخت راشي بیا ډېر زر انزال کېږي او مېرمنې ته شا وراړوي. خو د دې څخه هغه صحیح دی چې کوم وړوکی وي او وخت لري او مېرمن انزال کولی شي. نو هغسې خلک بیا وایي چې سوچ کوي چې کیدای شي په غټ ذکر کې ډېر خوند وي، یعنې ډېره مزه وي او مېرمن ته ډېر خوند ورکولی شي. نو دا داسې نه ده. وړوکی ذکر دې اوسي خو چې مېرمن انزال کړلی شي، تر ټولو بهتره لاره دا ده. په غټ ذکر خو هېڅ هم نه کېږي. که چېرته غټ ذکر ولري یا هم غټه مېرمنه هم غټه وي نو بیا تاسو کولی شي، که چېرته غټه مېرمن وي غټه ذکر وي خو باید قوي اوسېږي. که داسې نه چې یو خو داسې وي چې ذکر وي هم غټ وي او مېرمنه هم وړه وي نو بیا ډېر ظلم دی. ځکه چې ستا ذکر غټ وي د مېرمنې او مېرمن مو وړه وي، بیا هم تاسو مېرمن نشئ انزال کولی نو بیا دا ستاسو ناکامي ده. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.